وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. سورة انعام کی مرکزی مسئلہ و رد دوارو قسمه و د شرک یو شرک اعتقادی بل شرک فعلی. نو اوله کی رد شرک اعتقادی وک په اعتبار د ټول انواع او د اقسام سره او بیا په دویمه حصہ کی رد وک د شرک فعلی په حل او په حرمت کی د بل چا بنه منی د حل او د حرمت اختیار د قانون سازی اختیار دا صرف الله تحصیل له بل څو پدې کې تصرف نشي کوله ځان حلال او حرام جوړول دا مسلمانی نه ده په دې باندې سره د اسلام نه خارجيږي. همدارنګه د قانون سازی حق صرف الله تحصیل له او هغه د انسانانو لپاره د قران کریم په شکل کې یو قانون را لګل دی د مقابل کې قانون سازی کول دا مسلمانی نه ده په دې سره د اسلام نه خارجيږي. په دې من کې عقلی دلایل په توحید باندې هغه ذکر کول یو دا غینه دا دی او ته ګوري او هو الذی الله هغه ذات انشاء جنات چې پیدا کړی دی باغونه معروشات چتون والا سفرون والا وغیر معروشات او بے سفرونو او بے چتون. مثال په تور انګور دے هغه په چتونو باندې په سفرونو باندې خېجولې کیږي. توت دے سیو دے قرمانی دي شلتالان دي دا بغیر د سفرون نه په خپل مونډانو باندې ولاړ دي. نو معروشاتین معنا چتونو والا اندوانه شولا خټکې شو بادرنګ شو انګور شو دا ټول په سفرونو باندې خېجولې شي. او کم بوټي چې هغه مونډ لري بنیاد لري هغه به چتا او دغه ته ضرورت نه لري هغه په خپل مونډ باندې ولاړ وي. الله وای دا د مونډ والا هم ما پیدا کړل او دا چپرون والا هم ما پیدا کړل. والنخل والزرع او کجوري او فصل الله فرمای دا ما پیدا کړی دي مختلفن اکلوه بیل بیل دی میوه داغه د هر بوټي میوه وګوره هغه د غبل نه جدا ده. توت کې چې کوم خوند هغه پسیو کې نشتا پسیو کې چې دا په دینونو کې نشتا. حال دا د چې زمکه به وي یو قسم وګوبه وبکیږي بلکې دا خلا جدا نه وي د یو بوټي میوه چې کوم میوه په سوري باندې دي داغه مزم ګورم دا یو بوټي به وي او چې میوه په سوري ده نور په نه لګي داغه خوند مو ګورم چې نور په لګي داغه مو ګورم مختلفن اکلوه. الله فرمای جدا جدا دي مزه داغه او میوه داغه والزيتون او زيتون والرمان او انار متشابهن مشابه دي په شکل کې متشابهن مشابه دي په شکل کې وغیر متشابه او ندی مشابه په خوان کې همدغه انار دی
پانو ته وګوره، سانګو ته وګوره، ویښ ته وګوره، ټول ته به فکر کوي چې دا یو شی دی. لیکن بے مزو کی وګوره، څه پکې تراو دي، څه پکې خواږه دي، څه درمیانه دي، څه خوږوالی هم پکې دی او تریوالی هم پکې دی. نو الله فرمایي دا خوندونه، دا بوټي، دا جدا جدا کیفیتونه، دا ټول پکې ما چولی دي. نو چې ما چولی دي، کلو من ثمره، خوراک کوي د میوو د هغې نه، اذا اثمره، کله چې میوه ورکي. خو یاد ساتئ ته خو یې خورې، پیدا کړي ما دي، خو زما حق پکې مه هېروه. وآتو حقه، ورکئ حق د الله یوم حصاده، په هغه ورځ د شکولو باندې چې کله میوې ته شکوئ، نو د الله حق نه څه کوئ؟ وباسئ. ورپسې ټکي ته ګورئ، ولا تسرفو، اسراف مه کوئ. دلته د اسراف هغه معنا ده چې پرون تیر شو. مشرکینو د الله په پیدا کړي څیزونو کې حصې مقرر کړي دي. د الله دپاره هم حصه مقرر او د غیر الله دپاره هم مقرر وه. فما كان لله فهو يصل الى شركائهم وما كان لشركائهم فلا يصل الى الله. نو تاسو اسراف مه کوئ، زما حق پکې ومنئ، د بل چا حقونه پکې مه منئ. بل کړي څه شی دي، زه دې ته حیران یم که نه. ته چې پکې د بابا حق منې، د کاکا حق پکې منې، دا راته ووایي چې بابا دا بوټی راشین کړی دی، اوبه یې ورکړي دي، میوو کې مزې پیدا کړي، الله فرمایي دا خو ټول ما کړي دي. نو بیا پکې د بل چا حق څنګه منې؟ د بل چا حق پکې منل دا اسراف دی. ولا تسرفو، اسراف به نه کوئ. ځان له مشرکین نه جوړوئ چې څه پکې د الله حصه شي او څه پکې د غیر الله حصه شي، دا به نه کوئ. او په دې ځینو علاقو کې تاسو یقین وکړئ دا بیماري دومره زیاته ده، دومره دا چې کوم علاقو کې سوادګانې او سیادانې او میاګانې، د هغوی د خلکو په فصلونو کې مستقلې حصې وي او خلک یې ورکوي. دا د بابا من دی، دا د باچا صاحب من دی، دا صاحبزاده صاحب من دی، دا د میا صاحب من دی. ای د الله بندګانو، میا صاحب پکې څه کړي دي؟ یې وتا کړي ده او رزقونکي لې الله دي، او اوس پکې د هغې حصه پیدا شو د کوم ځای. نو دا کار مه کوئ. ولا تسرفو، شرک مه کوئ، زیاتی مه کوئ. انه لا يحب المسرفین، الله مینه نه ساتي د زیاتی کوونکو سره چې د غیر الله په نوم پکې منښتې کوي. الله فرمایي زه اوس مینه نه ساتم. ومن الانعام حمولة وفرشا، او پیدا کړی دی الله د څاروونه حمولتن، بار وړونکي، حمولتن بار وړونکي، لکه اوښان شو، آسونه شو، خره شو، قچر شو، داسې بار وړي درته چې حیران بشي. په دې غرونه خیجئ او ته ورپسې بېغم ورپسې یو چوکه د لاس کې ده، بس هغه ته وخوځئ، نور هغه منډې درله وایي. الله فرمایي دا بار وړونکي څاروي دا چا پیدا کړي دي؟ دا چا پیدا کړي دي؟ الله وایي ما پیدا کړي. حمولتن بار وړونکي، آسونه، خره، قچر، اوښان. وفرشا، او ټیټ قد والا. فرش معنا ټیټ قد والا، معنا ځمکې ته نږدې، لکه ګډه شوله، چیلۍ شولې، د دې قدونه ټیټ دي، ځمکې ته څه دي؟ نږدې دي، هغه بار نه شي وړلی. هغه تاله پی در کوي، هغه تاله غوښه در کوي، هغه تاله نور وړۍ در کوي، دارنګې وژغنې در کوي. د هغې کار دا دی. الله فرمایي که دا واړه څاروي دا ما پیدا کړي دي، او که دا غټ څاروي دا ما پیدا کړي دي. ومن الانعام حمولة وفرشا، او پیدا کړي د الله د څاروونه بار وړونکي، وفرشا، او ټیټ قد والا، چیت قد والا. کلوا مما رزقکم الله، خورئ د هغې نه چې رزق درکړی تاسو ته الله. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان چې په دې کې د غیر الله دپاره حصې ومنئ. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، کافرو په څاروو کې هم د غیر الله حصې کولې،
او پسونه کې هم کولی. الله موږ ته د دې لپاره دې صورت کې دا خبر راولېږي چې تاسو به دا کار نه کوئ، صرف یو د الله حق کې منئ، نور د بل چا په نوم باندې حقونه پکې نشته. انه لکم عدو مبین، یقینا دا شیطان د ستاسو لپاره دشمن ښکارا. ثمانیه ازواج، پیدا کړی دی الله اته جوړې. ثمانیه ازواج، پیدا کړی دی الله اته جوړې. اوس دا سی واجب انداز کې موږ او تاسو دلیل وایي. تاسو چې وایي چې دې سارو په خېټه کې چې کوم دی دا خالصة لذکورنا ومحرم على ازواجنا وان يكن ميتة فهم فيه شركاء. پرون تیر شو کنه دا رنګي پاغي کې د ځان نه حلال جوړ کړي سي حرام جوړ کړي. الله فرمایي یو شی چې حراميږي یو شی چې حلاليږي د حل او د حرمت لپاره علت او سبب پکاره. اوس ته دا نارینه حرام دی، دا ماده څه د حلال ده، یا دا ماده حرام ده، دا نرچه دا څه د حلال دی. دا راته وایي چې علت د حرمت څه شی دی. آیا علت د حرمت نارینتوب دی د ښځېتوب دی او کنه په خېټه کې جوړېدل؟ درې خبرې دي. یا به سبب د حرمت نارینتوب وي، یا به سبب د حرمت څه وي ښځېتوب وي، یا به سبب د حرمت په دې معده کې جوړېدل وي. نو که چېرته سبب د چا د حرمت نارینتوب وي نو که ټول نارینه حرام شي، بیا پکې دا حلال او دا حرام. که ژوندی راووته هغه پکې حلال او چې مړ راوځي هغه پکې په ښځو حرام. په کار خدا ده ستا په نیز باندې سبب د حرمت څه شی دی؟ نارینتوب. بیا چې چېرته نارینه دغه باید ټول حرام شي. که ستا په نیز باندې سبب د حرمت ښځېتوب وي بیا هره ښځه کاغه د چیلی نه وي، کاغه د ګړو نه وي، کاغه د غویانو نه وي، کاغه د میخو نه وي، کاغه د اوښانو نه وي، په کار ده ټول حرام شي. او که چېرته سبب د حرمت په خېټه کې جوړېدل وي نو نرم په خېټه کې جوړېږي او ښځه هم چېرته جوړېږي په خېټه کې، بیا په کار ده دواړه حرام شي. نو اوس راته دلیل ووایي چې علت د حرمت څه شی دی. ښکاره خبره ده چې نه علت د حرمت نارینتوب دی، نه ښځېتوب دی، نه په خېټه کې جوړېدل دي. نو بیا څنګه دا ځینې حرام ګڼي او ځینې حلال ګڼي؟ الله بې دلیل خبره چا سره نه کوي. الله چې خبره کوي په دلیل یې کوي. یو خو منګئ دلیل دا سره نه وایي داسې ده، الله دا چا سره نه مني. ورته وایي ثمانیة ازواج، پیدا کړي دي الله اته قسمه جوړې. من الضأن اثنین، د ګړو نه دوه نر او ښځه. ومن المعز اثنین، او د چیلو نه دوه نر او ښځه. قل الذکرین حرم ام الانثیین، دا راته وایي چې آیا نارینه د دواړو حرام دي او که ښځې د دواړو حرام دي؟ علت حرمت څه شی؟ نارینتوب دی که ښځه؟ اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا هغه چې مشتمل دي ګیرا چولې د پاغي باندې رحمونه د چا؟ د ښځو، یعنی په رحم کې جوړېدل. دا علت حرمت څه شی دی؟ نبئونی بعلم، څومره ښایسته خبره ورته کوي. نبئونی بعلم، خبر راکړي خو په دلیل باندې. دلیل به راته ښیي چې الله علت د حرمت نارینتوب ګرځولی دی یا ښځېتوب ګرځولی دی یا په خېټه کې جوړېدل دی. بغیر د دلیل نه سره نه منم. ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیني. ومن الابل اثنین، او د اوښانو نه دوه نر او ښځه. ومن البقر اثنین، او د غواګانو نه دوه نر او ښځه. قل الذکرین حرم ام الانثیین، ورته ووایه آیا نارینه د دواړو الله حرام کړي دي که ښځې د دواړو؟ اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا هغه چې مشتمل په هغې باندې رحمونه د ښځو. او خیراته علت حرمت څه شی دی؟ ام کنتم شهدا، آخري خبره ورته کوي. علت حرمت نه نارینتوب دی، نه ښځېتوب دی، نه په خېټه کې جوړېدل دي. خو الله راته ویلي دا حرام دی دا حلال دی. دا پکې څلورم شک را پیدا شو. دا څوم شو؟ څلورم.
نه نارینتوب ویما نه په خېټه جوړېدل ویما نه ښځېتوب ویما خو الله ویلي دا حلال دی دا حرام دی نو الله فرمایي ام کنتم شهدا یا وای تاسو حاضر اذ وصاکم الله بهذا هغه وخت چې حکم کاوه تاسو ته په دې باندې چا الله هغه نشتا فمن ازلم ممن افترى خبر على دروغ وتا خبر ستر على دروغ وتا فمن ازلم ممن افترى على الله كذبا سوق ته زیات ظالم دا غچانا چې جوړي په الله باندې دروغ ليضل الناس بغیر علم د دې لپاره چې گمراه کې خلق بغیر دلیل نه ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله هدایت نه کوي دا قوم ظالم ته قل لا اجد فيما اوحي الي اسراشه تاسو دې شیزون ته حرام وای راشي حرام درته زو خیر الله چې حرام کړی دغه ته زو خیر عجیب خبره ده د الله حلال حرام ګڼي او د الله حرام د ځان لپاره حلال ګڼي حرام خو هغه چې الله حرام کړی دی هغه دادی قل تورتو لا اجدو زنم ما فيما اوحي الي فهغه کتاب کې چې وحی کولې شي ماته محرما حرام کړی شوی علی طاعم په یو خورن کې باندې علی طاعم په یو خورن کې باندې یطعمه چې خوري هغه لرا الا ان يكون ميتة مگر دا چې وی مردارا ما ته چې حرام معلوم دی غدا غدي کوم دی مردارا دویم او دم مسفوحا یا وینا بدون کی او دمن یا وینا مسفوحا بیول شوی یو دا دم منجمد لکینه چې ورتوي توحان هغه توره چې ورتوي هغه وینا ده خو هغه بیول شوی نه ده هغه منجمد هغه څه حلال یو هغه وینا چې او بیلوي شي هغه څه ده حرام او دم مسفوحا یا وینوی بیول شوی او لحم خنزیر یا وی غوخه خنزیر فانه رجس یقینا دا پلیتی گندگی دا او فسقا اوهل لغیر الله به یا وی هغه خورل شوی تفاسیر لیکي او یکون الماکول فسقا یا وی هغه خورل شوی فسقا نافرمانی فسقا وتل حد ایماننا فسقا گناہ ایوا دیم او فسقا یا هغه چې وی فسقا وتل وهل لغیر الله به چې आवाज وکړي شي پاغي باندې د پاره د نزدېکت غیر الله تا وتل د سنوي د طاعت الله نه او فسقا یا وی وتل د طاعت الله نه وهل لغیر الله به چې आवाज ورته کړی شي د پاره تقرب د غیر الله پاغي باندې فسقا وتلوي عن طاعت الله د الله د طاعت هغه د الله د طاعت چې وتلوي هغه څه شي وهل لغیر الله به چې आवाज ورته کړی شي د پاره د نزدېکت د غیر الله پاغي باندې فمن تر غیر باغین بس هغه څوک چې مجبور کړی شو غیر باغین چې نوی طلب کون کې د خوند غیر باغین نوی طلب کون کې د خوند ولا عاد او نوی زیاته کون کې د حدنا فإن ربك غفور رحیم یقینا ستاره به مفون کې د مهربان ته وګي د لوګي مري خوندونه نه ګوري د حد شرعینا او د ضرورت نه اخوا زیات نه خوري نو الله فرمایي زبخون کې مهربانم بیا به تاسو کوم مقوبه خما وعلى الذين هادوا او فاي کسانو باندې يهوديان دي حرمنا كل ذي ظفر بن کړيو موږ پاغي باندې هر نوک والا كل ذي ظفر لکه خان شو خان پاغي باندې بته شو لداغیم د دې ګوتو منځ کې هغه وخت لګیدلې وداسي ګوتې د یو بل نه جدا نه د اوخم دغه حالات دي دام په بانو دا بتیم په باندې وي او هر نوک والا په دې سو باندې کل ذی ذکرن هر خاوند نوک ومن البقر والغنم او
د غواګانو نه او د ګډو نه حرمنا علیهم شحومهما بند کړیو موږ پاغوی باندې وازګې داغوی الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چوچت کړي بو هغه در شاګانو د دې په شابانه چې کوم आवाज دا بیکاره هغه ورته حلال وا او بل او الحوايا یا کلمو باندې اذن کلمی دا غینا واز د چاپیری نو هغه ورته حلال وا او مختلط بیاعظم یا هغه چې ګډه بوا داړو کسرا اډو کسرا نفخت غوا دا واز غول حلال وا کوم چې اصلي واز غدا کوم چې لری نه چاپیر دا یا د پختور نه چاپیر دا هغه پټوله باندې وا او وازو کې قیمتي واز غو ما غدا الا ما حملت ظهورهما مگر هغه چې چت کړي بواغې در شاګانو د دې دواړو او الحوايا کلمو او مختلط بیاعظم یا هغه چې ګډ شو بو داړو کسرا ذالک جزایناهم ببغیهم دا منګه سزا ورکړه دوی ته په سبب د زیاتې کولو د دوی ببغیهم په سبب د نافرمانی د دوی او په سبب د سرکشی د دوی او په سبب د زیاتی کولو د دوی وإنا لصادقون الله فرمایي یقینا منګه خامخارشتنیو وإن كذبوا کا تسلی ورته پیغمبر تا کدی دروژن غنیتا خپکیګما فقر ربكم ذو رحمت واسعه وتواستا سورب دے خاوند رحمت فراخا ولا يرد باسه او نشي واپس کول عذاب داغه عن القوم المجرمين داغه قوم مجرمنا ته یوال عذاب راغی رسو کی واپس کوله نشي ولا يرد او نشي واپس کېده عذاب د الله د قوم مجرمنا سيقول الذين اشركوا غلط دلیل توغورا دا چې موږ شرک کوو نعوذ بالله په دې باندې الله راضي دې کراسي نه موږ به تبن کړی وکړو نو الله فرمایي دا دروغ وای دروغ الله کلم په شرک باندې په کفر باندې چا ناراضي کیږي نه سيقول الذين اشركوا زرد چوي باغ کسان چې مشرکان دي لو شاء الله ما اشركنا فخوخه د الله موږ به شرک نه وکړي خو زموږ په شرک باندې نعوذ بالله الله فخ دې دروغ وای ولا يرضى لعباده الكفر الله چریم د بندگان نه په کفر باندې راضي کیږي نه ولا آباؤنا ونزم مشرانو ولا حرمنا من شيء او نبا حرام ګرځولې موږ څه شي خدا چې من کړی دی په دې باندې نعوذ بالله الله راضي دی الله فرمای دروغ وای کذالک کذب الذين من قبلهم لکه چې دې دروغ ویلا دغه شانتي دروغجن ګڼلی کسانو چې مخکې دوی نه وو حتا ذاقوا باسنا تر دې چې وې څاک عذاب زمن قل هل عندكم من علم ورتوا ایشتر تاسو کوم دلیل من علم سدلیل فوها فتخرجوه لنا چې تاسو موږ ترا کار کوي کوم دلیل سرشته چې موږ ترا کار کوي یو څه خبرې دي پلان کې مسلم کې راغلي دي راشه مسلم راواخله ما ته وخایا په کې دا راغلي چې خزه په کورن کې اعتکاف کړل یو حدیث راته وخایي حاصل لګي کې حواله ور کوي فتخرجوه لنا فسراو با سیتا سواغل رمنتا ان تتبعون الا الظن تاسو تابعداري نه کوي مگر د ګمان و ان انتم الا تخرسون او نه تاسو مگر پتوک باندې خبرې کوي اٹکل باندې لګیس پټکل لګي دي دلیل نشته پټکل باندې وای قل فلله الحجه البالغه ورتوا خاص الله د پاره حجت پورا البالغه توزه ترسیدن کې یو معنا ده ورتوا خاص الله د پاره حجت او دلیل پورا ورتوا خاص الله د پاره دلیل زه ترسیدن کې څنګه الله رب العزت چې چاته اراده د هدایت وکي ناغه ته هدایت ملاوي شي او چې څوک گمراه کوي هغه گمراه شي او د چا په هدایت را وستل د چا بلاري کول
د دې حکمت پته صرف الله ته د بل چا د دې پته نشتا دا چې یو بیلاری کوي او په سم لار رواني پدې کې چې کوم حکمت ته په هغه حکمت باندې صرف الله پويږي بل څوک به نه پويږي ولله الحجة البالغه ورتوایا پس خاص الله لپاره دلیل پورا خاص الله لپاره دلیل زیات رسیدونکې فلو شاء لهداكم اجمعين که خو د الله نو خامها هدایت وکړې و تاسو ټول ته حضور به ټول مسلمان کړي وي حضور به ټول مؤمنان کړي وي او دغه څه د زور ایمان الله ته نه منظور قل هلم شهداكم ورتوا راو بل خپل علما شهدا په معنا د علماءکم راو بل خپل مليان الذين كسان يشهدون چاغوی بیان کی اغوی شهادت ورکی ان الله حرم هذا چې بشک الله بن کړی دا ورته وای هغه مليان امراولي هغه مشران امراولي چې هغه د دې بیان چې دا الله څنګه ډول دي حرام راولي کړه ولا تتبعوا فإن شهدوا کاغی ظالمان خوشتا کن پدروغ بانم شهادت ورکی نو فإن شهدوا کچر هغه شهادت ورکو فلا تشهد معهم تی وسره مانا تو وسره گواہی مور کوا ولا تتبع اهواء الذين كذبوا او تابع نشید خواہشات دا کسانو چې دروغجن غنلو زمونږ آیاتونه والذین لا یؤمنون بالآخرة او کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې او هم بربهم یعدلون او دې د خپل رب سره مخلوق برابرې یعدلون مخلوق برابرې قل تعالوا اتل ما حرم ربكم ورتوا راشي چې وللم پتا سو باندې راشي چې وللم هغه چې حرام کړی د رب تاسو علیکم پتا سو باندې هغه دا الله تشرکو به شیئا چې شریک ما جوړوي د الله سره څه شی هم دی آیات تر ګوره کنه خلک ترجمه کوي خو الله دې په ورحمېږي دې ته سوچ نه چې دا ترجمه ز کومه دا به لګيږي اتلو ما حرم ربکم اتلو ما حرم ربکم ولولم پتا سو باندې هغه چې حرام کړی دي تاسو رب پتا سو باندې الله تشرکو چې هغه شرک نه کولی نو شرک نه کول حرام دي شرک نه کول حرام دي کنه شرک نه کول واجب دي او دلته الله وای حرم ربکم علیکم الا تشرکو به شیئا راشي چې تاسو ته حرام مخیمه چې کوم الله په تاسو حرام کړی دي هغه دا چې تاسو به شرک نه کوئ نو چې شرک ونه کوي دا چې حرام شو خو شرک کول فرض شو کنه واوري دا کې سړي خلق واوري ترجمه ته وګوري او ناس ته مرتاغه سي مخلوقي چې دا تپوس نه کوي چې حضرت تادا ترجمه وکړه آیا دا ترجمه دیجه سر لګيږي په دې وجبانی تفاسیر دوه طریقو هدايات لګي او تګوري یو توجیه دا چې دا لفظ لا لفظن شتا خود معنا په لحاظ باندې څه دي زیتی لکه لا اقسم بهذا البلد حال تک لا څه دي زائد معنا یې زائد ده د سدل تم ده نو چې دا لا زائد شي به معنا ده تعالوا راشي اتل ما حرم ربكم چې ولل ما هغه چې حرام کړی دي پتا هغه چې حرام کړی دي رب تاسو پتا سبانه هغه دا ان تشرکو به شیئا چې شریک وګرځوي تاسو د الله سره شی دا څه حرام نو شرک کول حرام شو نه کول حرام نشو خو شور باندې دا یو دیمه د عربی او د نحوی یو طریقه ده دا علیکم اسم فعل دی دا په معنا د لزوم باندې آیات په دې ځمانه ختم شو قل تعالوا اتل ما حرم ربكم ورتوا راشي چول لما هغه چې حرام کړی دی رب تاسو خلاص شو علیکم الله تشرکو به شیئا لازم دی پتا سوچ دا الله سره شرک نه کوي علیکم اسم فعل په معنا د لزوم باندې معنا دا
علیکم الله تشرکو بی شیئا لازم دی پتا سبانی چې د الله سره شرک نه کوي سبحانه سجو غلطه شولا وبالوالدین احسانا او کوي بعد مور پر سره خېګړه ولا تقتلوا اولادکم او موجن خپل بچي من املاق دلوګي د وجنا ولی نحنو نرزقكم وياهم من خوراک درکو تاسو ته دوی ته هم ولا تقربوا الفواحش او باندې دیکيږي په حیات ما ظهر منها وما بطن هغه چې ښکاروي د دینا او هغه چې پټ پرون ما تشریح کړو بربند طواف کول شرمګاه ښکارا کول دا هغه ظاهري به حیاي ده او د بطن نه مراد پټه زناګانی کول دیمه توجیه می تاسو ته کړی و ما زهرا بخکارا باندې زنا کول لکه هغه کوټې جوړې کړې وي جړلې په ودرولې وي خلک پر روانو او زناګانی به کولې او بطن هغه چې په پټه طریقه باندې زنا کوي نو الله ښکارا زنا بند کړی دا او پټه زنای هم بند کړی دا یو معنی دارنګ ښکارا به هي چې عورت ښکارا کوي یا تواب بیت الله نو پر باندې کوي دا ښکارا ده او بطن هغه زناګانی هغه چې ښکاروي لدینا او هغه چې پټ ولا تقتلوا النفس التي اموجن نفس حرم الله چې حرام ګرځول دی الله وجل دا الا بالحق مگر په حق سره په حق سره درې طریقې دي درې عثمان رضی الله چې کله محصول شو خوارج ته ګروا چولا راخکارا شو چې تاسو ما په څه وجنه دیو مسلمان مرچ جایز ګرځي هغه په یو د دریو کارونو باندې وعده نه بعد زناو کی وعده نه بعد زناو کی زه د دې گواہی ورکوم چې ما په حالت د کفر کې او په حالت د جهالت کې هم ما زنانه د اسلام نه روسه سوال نه پیدا کی دیم دا چې ناحق قتل کړي ما د اسلام نه روسه څوک وجل نه دی مسلمان او دریم ارتداد سره مرتد شي زه نه مرتد یم نه می مسلمان وجلې دي او نه می زنا کړل په کوم طریقه باندې تاسو ما وجلې زما مرګ تاسو څنګه جایز شو الا بالحق یو دا غدري او طرفونه ارتداد دی یو وعده نه رسته زنا د دوا او دارنګ نه حق قتل درې مگر په حق باندې ذالکم وصاکم به دا حکم تاسو ته ما پوخ حکم کړی د الله تاسو ته په دې باندې لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو پوه شئ ولا تقربوا مال اليتيم فعل ورنشي د مال یتیم تا ولا تقربوا نزدې نشي مال اليتيم تا الا بالتي هي احسن مگر پاغه طریقه باندې چې غړې غوړه د یتیم د پاره تجارت ولا پکې کې د دې لپاره چې د مالی په خېټه او نخري همدارنګي په غم او خادي کې تلاړ نشي زبو ول تجارت کوم چې منافع به کور ترازي که په دې طرف طریقه باندې د یتیم مال ته نږدې شه او کله دینه بغیري به د یتیم د مال خپل ورنشي ولا تقربوا مال اليتيم نږدې نشي مال د یتیم ته الا بالتي هي احسن مگر په هغه طریقه باندې چې هغه غوړه او خسته ده حتا يبلغ شده تر دې چې ورسیږي د یتیم خپل ځواني ته واوفوا الكيل والميزان او پورا کوي په معنا او طول بالقسط په انصاف لا نكلف نفسا الا وسعها بوج نه چوم په هیڅ نه پس باندې مگر برابر د وسیداغه مگر برابر د توان داغه مگر برابر د طاقت داغه وإذا قلتم او کله چې خبره کوي وای تاسو فعدلوا انصاف باندې خبره وکړئ ته حد نه ماوړئ وإذا قلتم کله چې تاسو خبره کوي وینا کوي فعدلوا نو خبره کې انصاف وکړئ ولو کان ذا قربا اگر کاغه خپلوان وي خو د چا د پاره زته کمه مکوي وبعهد الله اوفوا او د الله په لوز باندې پرواله وکي ذالکم وصاکم به دا حکم تاسو تویم
پوخ حکم کړه تاسو الله په دې باندې لعلکم تذکرون دې د پاره چې تاسو نصيحت قبول کړئ وان هذا صراطي مستقيما الله تل غواړي لارې ته ضرورت ده نو الله فرمایي لارې ته خیم ما ته چې پر راسیږي لارې ته خیم وان هذا صراطي مستقيما او یقینا دا قران زما لار ده یقینا دا قران زما لار ده مستقیما نیغا دی باندې روان شي موټر وای دا سیده وځي اخوا دی خوا تاوی غراته ما مستقیما نیغا فتبعوا دی قران په روان شي دی به قران په مقابل کې تا ته خاصه معاشره راوړنه کې دی خاصه کې لیکل دی خاصه کې لیکل دی ودا الله بنده په خاصو خبره اخلاصي قران نه قران ولا تتبعوا السبل او تابع نشي د نور لارو د دې السبل نه مراد تفاسیر لیکي چاغه د بدعات لارې دي رسم او رواج دي بدعات دي هغه پس مزه قران پس لاړ شي دې په بدعات او رسومات باندې دین روان کړي دي هغه الله تقبل نه دی هغه الله ته منظور نه دي فتفرق بكم عن سبيله کتاسو قران پرې خود او تاویل او ماویل پس لاړی فتفرق بكم عن سبيله پس ګډ وډ بکی تاسو د الله د لارې نه فتفرق بكم پس ګډ وډ بکړی تاسو لرا د الله د لارې نه ذالکم وصاکم به دا حکم تاسو ته ما خو حکم کړی د الله تاسو ته په دې باندې لعلکم تتقون دې د پاره چې تاسو ویریږئ ثم اتینا موسی الكتاب بیا لاتا واورا ثم اتینا موسی الكتاب بیا لاتا واورا چې ورکړو موسی عليه السلام ته کتاب تماما علی الذی احسن د پاره د پورا کولو د نعمت تماما د پاره د پورا کولو د نعمت علی الذی فاغچا احسن چې نیکی کړی دا د پاره پورا کولو د نعمت پاغچا چې نیکی کړی دا وتفصیلا او وضاحت لكل شيء د هر ضروری مسلې د پاره او هدایت او رحمت او هدایت او رحمت لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دې د پاره چې د ملاقات خپل ربانی ایمان راوړي وهذا کتاب انزلناه او دا قران یو زبردست کتاب دی منګ را لګره دوی لرا مبارک دی لرا مبارکون د خیر نه ډک دی چې چاره خسته الله د عزت خاون کړي دی وهذا کتاب او دا یو زبردست کتاب دی انزلناه الله فرمای منګ را کړي دا مبارکون د خیر نه ډک دی مبارکون خیر اچول شوی دی پدې کې فتبعوا دی قران په روان شي تخریج خپل خبره لپاره ماته او سند او خایتن چې الله ویلي دی په روان شه هغه مولا چې ویل دی هغه په روان شي یا هغه مولا چې ویل دی هغه په روان شي یو آیات یو حدیث پر تاو خایتن دا ته چې چا په روان دی خپل لسته پیدا شي وي او بس قران او حدیث پیګره او تاواله ماوي په سلاړ شه دا کومه طریقه ده واتبعوه دې پس روان شي واتقوا لعلکم ترحمون او دا الله نو ورېږي دې لپاره چې پتا سبحان رحم وکړي شي الله فرمای وهذا کتاب دا یو ناشنا کتاب دی یو زبردست کتاب دی انزلناه من را کړه دې لرا ان تقولوا انما انزل الكتاب ترجمه تم خیال له وهذا کتاب انزلناه او دا یو زبردست کتاب دی موږ را کوز کړه دی لرا ان تقولو چې به ونوای انما انزل الكتاب على طائفتين چې قنن علی گله شو کتاب په دوه ډلو باندې چې یو يهودو بل نسواراو او هغه باندې کتاب نازل شوی من قبلنا زمن نمخي وان كنا عن دراستهم لغافلين او یقینا موږ د لسترو دا غینه نه خبره نو شتم العذاب راکې نو موږ څنګه خبرو شتم العذاب راکې نو الله فرمایي دا عذر د ختمولو لپاره مې قران ستاسو په جبر راولېګو چې مکی والا او بیا ته قیامت کې ونوي چې يهود او نصاراو کې کتاب راغلو يهود ته یو راغلو نصاراو ته بل راغلو موږ په نه پوهیدلو نو ما تاسو په جبر کتاب راولېګو چې به دا باندې راتاونه کوي
او شعور باندې وهذا کتاب انزلناه او دا یو زبردست کتاب دی موږ را لېږلې دلرا ان تقولوا چې بیا اونوای قیامت کی انما انزل الكتاب على طائفتين چې قنن را لېږلې شوی کتاب په دوړلو يهود نصارا دي من قبلنا زمن مخي وان كنا عن دراستهم لغافلين او یقینا ومنګه د لستو دا غیننا خبره نو ما ستاسو په جبه قران دا ولېګو چې بیا را تبانی ونه کوي او تقولوا یا دا ونوای لو ان انزل علينا الكتاب یقینا کچر ترا لګل شوی من ته کتاب لکنا اهدا منهم نو خامخاو بمنګه پډیر هدایت باندې د دوینا د کتاب پر علیګلو کې دوه مقصد الله بیان کړ یو استعذر ختم کې چې قیامت کې راته وي چې نه پویدما تا چې چا د کتاب را لګلو هغه کتاب نه پویدما نو دې وجه نه مال کوس عذاب را کوي نو دا ما ته زیاتې وي بل دا چې تاسو الله په کولی کچره من ته الله کتاب راولېګ نو من به يهود او نصارا او زیات عمل کوونکي په چا باندې په قرآن باندې نو کتاب دې راولېګ چې ایمان معلوم شي عمل کوي کني کوي او تقولوا يا داو نوای لو ان انزل عليه کچره بشکا منګه را لېګل شوی په مغانی کتاب لکنا منهم نو اوبا منگا ډیر په هدایت باندې د يهود او د نصاراونا چاوچانا يهود او نصاراونا وقد جاءكم بينه من ربكم یقینا دا تاسو ته ښکار دلیل تاسو د رب لخوانا او هدایت او رحمت ومن ازلم من كذب بآيات الله وسوق زیات ظالم دا غچانا چې دروژن غني د الله آیاتنا وصدف عنها او مخ اړې دا غینا مخ اړې دا غینا سنجزي الذين يصرفون عن آياتنا زرد چې سزا به ورکوم موږ کسانو ته چې اوړي زمونږ د آیاتونو سوء العذاب زرد چې ور بکوم موږ کسانو ته چې اوړي زمونږ د آیاتونو سوء العذاب ناکار عذاب بما كانوا يصرفون په سبب دا چې دوی اوړېدونکي د قران نه اوړېدل الله فرمایي زه ورته عذاب ورکوم هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه دا آیات په نظر کې ساتي ښه دوی انتظار نه کوي مگر د دې چې راشي دوی ته ملائک راولېګم چې د ازمکه په دې بل په واړی او یاد یې ربک یا راشي د خپل شان مناسب ستارب او یاد یې بعض آیات ربک یا راشي بعض نخې د عذاب درفستا یوم یاتی بعض آیات ربک هغه ورځ چې راشي بعض علامات او بعض نخې د عذاب درفستا لا ينفع نفسا ایمانها فائدہ بورن کی هیڅ یو نفس ته ایمان راوړل داغه لم تکن امنت من قبل چې نوی ایمان راوړل مخکله دینا آیات وګورئ یوم یاتی بعض آیات ربک هغه ورځ چې راشي بعض نخې د عذاب درفستا لا ينفع نفسا فائدہ بورن کی هیڅ یو نفس ته ایمانها ایمان راوړل داغه لم تکن امنت من قبل چې نیوی ایمان راوړل مخکې داغه نه د عذاب راتلو په وخت ایمان د کارا نه ورته چې مخکې نه ایمان نه او د عذاب د لیدو په وخت ایمان راوړي هغه ایمان الله ته منظور نه دی فرعون ډېر غټه کلمه ویله دونه صحابت تکر خپړه کده سورۃ یونس کرا روانه ده آمنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين ايش چغي واله کار ورته ولی زکه د عذاب راتو په وخت ایمان راول هیڅ کار نه کوي دا جمله په دې ځای باندې ختمه شو وته ګورئ دویم تا او کسبت فی ایمانها خیرا فائدہ نه ورکی هیڅ یو نه پستا او کسبت فی ایمانها خیرا یا نی وکړې په خپل ایمان کې خیرن نیکی ایمان خو د مخ کې نه راوړې د عذاب د لیدو په وخت کې د ایمان کې څه کوي
نیکی او دارنګ خیر کوي نو دغه خیرم پیدا نه ور کوي. بس ماغه مخکې چې څه کړي دي ماغه دي خو د دې عذاب په وخت کې نیکی کول څه پیدا نه ور کوي. لا ينفع نفسا ایمانها فائدہ نه ور کوي هیڅ یو نفس ته ایمان راوړل داغه لم تکن آمنت من قبل چې نوی ایمان راوړل مخکې داغه نه او کسبت یا یې نوی کړي په حال د ایمان خپل کې نیکی او یا یې نوی کړي په حالت ایمان خپل کې نیکی نو دی وخت به نیکی کول څه فائدہ نه ور کوي. قول انتظروا ورته انتظار کوي انا منتظرون یقینا موږ انتظار کوونکیو تاسو زمنګ د حوادث او د تکالیف انتظار کوي او موږ په تاسو باندې راتو د عذاب انتظار کوو. کسو کې لیکي ترجمه دا غسدا لا ينفع نفسا ایمانها فائدہ نور کوي هیڅ یو نه پرست ایمان راوړل داغه لم تکن آمنت من قبل چې نیوی ایمان راوړل مخکې دینا او کسبت فی ایمانها خیرا یا یې نوی کړي په حال د ایمان خپل کې نیکی. قل انتظروا تو انتظار کوي انا منتظرون یقینا موږ انتظار کوونکیو. ان الذين فرقوا دينهم بشک هغه کسان چې ټوکړې کړي دي دین خپل فرقوا ټوکړې کړي دي ټوټه ټوټه کړي دي. ان الذين بشک هغه کسان فرقوا دينهم چې ټوکړې کړي دي دین خپل وکانو شيعا او دې دوی ډلې لست منهم فی شیء نو نیت منهم د دوی نه فی شیء په هیڅ کې ستاد د خلق سره هیڅ تعلق نشته. پیغمبر الله وایي ستاد د خلق سره هیڅ تعلق نشته. ان الذين فرقوا دينهم یقینا هغه کسان چې ټوکړې کړي دي دین خپل بدعات او رسومات او ګن بلای په ټول ورنشتلې دي نمې په د دیني خیره نور ټول خرافات دي. نو الله فرمای وکانو شیعان او دی دوی ډلې مختلفي په مختلفو نمونه باندې او په مختلفو ګروپونو باندې سره تقسیم دي. یو علاقه لالاشه الته یو قسم بدعات دي بل علاقه لالاشه الته بل قسم بدعات دي بل علاقه لالاشه الته بل قسم بدعات دي. یو علاقه کې یو قسم رسم رواج دی په بل علاقه کې بل قسم رسم جوار دی. دینی ټول ته رسم او د رواج او د بدعات تابع کړی دی. نو الله فرمای لست منهم فی شیء نیت ای پیغمبره د دوی نه په هیڅ چیز کې مانستا د خلکو هیڅ تعلق نشته. دا څومره خطرناک آیتونه دي. من په دغه زور لګولې چې راشي بدعات رسوماتونه لاس واخلي صفا دین من ته پیغمبر پریخه دي. هغه وای ما تاسو په صافه لار باندې پرې خدای صافه لار دا بشچا څه شي خوښوي دي ملنګانو هغه دغه دي که چا سره کپڑا خوښوي دا غیر پوری تړل دا که چا زیړه کپڑا خوښوي دا غیر پوری ګڼل دا که چا تور یو شی جوړ کړي 200 قسم ټوکړي پکې لګول دي. زمونږ د دین نماغه شکل په جوړ کړی زما پکې یو عمل خوښوي ما په ورنه استابل دا غره دا بل کې نه هله کدا دین نه دی راشه صفا دین دغه لستا منهم فی شیء نیت د دوینا په هیڅ کې انما امرهم الى الله وری پته به لګي انما امرهم الى الله یقینا کا د دوی حواله د الله ته ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بیا به خبر ورکړي الله دوی ته په سبان چې دی کوي. من جاء بالحسنه چا چراتلو په یو نیکی باندې فله عشر امثالها نو وی باغلرا لس چند د ثواب فله عشر امثالها نو وی با دغه لپاره لس چند ثواب. ومن جاء بالسيئه او چا چراتلو په ګناه فلا یجزا الا مثلها سزا بنشي ورکول مگر په مثل داغه وهم لا یظلمون او دوی سره با ظلم نشي کېدل. قل انني هداني سورۃ ختمي او دا څومره مسله چې د سورۃ کې 13 شل اخر کې داغه خلاصه او نچوړ راواسي. قل تورتوا انني بشکذ چې ما هداني ربي هدایت کړل ما ته زماره بلا صراط مستقیم دا غلار نیغه او غلار نیغه تاسو په جن لمخ آیات کې تر شو ان هاذا صراط مستقیما نو ماته قران را خود لره
دینن قیمن چې دین دې مضبوط ته ملت ابراهیم ملت ابراهیم علیہ السلام حنیفن چې ولاړو په توحید و ما کان من المشرکین او نو ابراهیم د مشرکانو نه قل تورته وایا سبت یو شمارما لاند خبره تقوم ان صلاتی و نسکی یقینا منزما او قربانی زما معنا عبادت بدنی زما او عبادت مالی زما و محیایا و جون زما و مماتی و مر زما لله خاص الله لرب العالمین چې رب د مخلوقات بس دا لاند خبره مرګم د الله لپاره جنم د الله لپاره بدنی عبادت د الله لپاره مالی عبادت د الله لپاره غیر الله یې په کې ما په مال کې کوي او ما په بدن کې کوي چې د بابا په نوم باندې 2 رکعاته نفل کوم د کاکا په نوم باندې 10 رکعاته مونږ کوم مکه ودا کار مکوا مونږ کې هم د الله لپاره وکا او دارنګ قرباني کې هم د الله لپاره وکا هغه د الله لپاره به ثواب چې چاته بخي کړ به خدای ثواب نه څوک نه مني کوي وروي بخا دی باندې چې زما کوم اجر ترا کوي الله داغه بدله د شری ته ورسوا کوا کنه خو مونږ بعد چا د پاره الله د پاره صدقه بل چا د پاره د الله د پاره دا به بل چا په نوم باندې نه کی دا بل خبره چې عبادت بدنی او ثوابونه رسی یا نه رسی مالی عبادتونو ثواب رسی یا نه رسی هغه خپل ځای باندې مسله روانه لیکن که کوي نو دا طریقه وکړه عمل د الله لپاره او که ثواب چې چاته باقی وي بخا لا شریک له نشته دې شریک د الله لپاره وبذالک امرتو او په دې توحید باندې ما ته حکم کړی شوی دی وانا اول المسلمین او زه اول د غاړې خودونکو نعمت دیتا لومبه دې خبر ته غاړه ما یې خیدا قل تورتوا غیر الله یبغي ربا آیا بيد الله نازول ټو مرب حق دار د بندګۍ ربن پالون کې الله پریدم دینه بغیر ځان لبل پالون کې وګورم وهو رب كل شيء او دا الله رب دې د هر یو سیز ولا تکسب كل نفس او کار نه کوي هیڅ یو نفس الا علیها مگر بوج به پاګې باندې وي ولا تکسب كل نفس او نه کوي هیڅ یو نفس عمل الا علیها مگر بوج به هم دغه نفس باندې وي ولا تجروا وازره وزر اخرى او نشي بار ولا یو بارون کې بار د بلچا او نشي بار ولا یو بارون کې بوج د بلچا ثم الى ربكم بیاستا سوربتا مرجعکم واپس کېدل ستاسو دي فینبئکم بما کنتم فی تختلفون نو خبر بدل کې الله تاسو ته پاغه سبانه چې وای تاسو پای کې اختلاف کوونکی وهو الذی جعلکم خلائف الارض الله غزاد ته چې جوړ کړی تاسو نائبان پزمکه کې مشران لاړو ته داغه په ځای کې راستلې وهو الذي الله غزاد جعلكم چې ګرځولې تاسو خلائف الارض نائبان پزمکه کې ورفع بعضكم فوق بعض درجات او چت کړي ګل ځین تاسو د پاسه د ځینو په درجو کې ليبلوکم فيما آتاکم د دې لپاره چې ازمی خو کې الله پتا سبحانه پاغه څه کې درکړي تاسو ته ان ربک سریع العقاب یقینا ستارب جل عذاب ولا دی و انه لغفور رحیم او یقینا د الله خامخا بخون کې دی مهربان ليبلوکم فيما اتاکم چاته الله علم ورکړی دی څوک د علم نه محروم دی نو عالم دی په دې باندې فخر نه کوي چې زه ملایما بلکې د الله نه دی غواړي چې دا د الله یو امتحان دی په ما باندې نو الله دې ما په دې امتحان کې کامیاب جاهل دی ناپوه دی هغه باندې په دې ناپوهۍ کې ابتلا ده چې آیا ته په دې خپل ناپوهۍ باندې روانيږي کنا پوه خلق تغوګ دي او دا غي د هدایت مطابق چلےږي مالدار باندې امتحان دی په مال ور کول کې چې د غریب سره څه کوي غریب باندې په غریبۍ کې امتحان دی چې ته په خپل غربت باندې صبر کې کني کوي
دا ټول د الله د خوانه ابتلاګانې دي ازمیختونه دي خو الله هم د ناکامۍ نه الله هم دې په کامیاب